حامیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکي خدای لخوا نازل کړی شوی دی. یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړی شوي دي. د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی. خو له دغو خلکو نه زیاترو ترېنه مخ واړوو او غوږ ورته نه ږدي. وایي د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوې د هغه لپاره زموږ زړونه پردو پوښلي دي، زموږ غوږونه کاڼه شوي دي او زموږ او ستا ترمنځ یوه پرده حایله شوې ده. ته خپل کار کوه، موږ به خپل کار کوو. ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې. ما ته د وحي په وسیله ښودله کېږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی. له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بخښنه وغواړئ. د مشرکانو لپاره تباهي ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي. پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه یې وکړل. د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هېڅکله پای ته رسېدونکې نه ده. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه؟ همغه خو د ټولو نړیوالو پروردګار دی. هغه د ځمکې له منځته راوړلو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه خښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل. دغه ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې. بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض یې لوګی و. هغه اسمان او ځمکې ته وویل منځته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ. دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه. هله نو هغه په 2 ورځو کې 7 اسمانونه پیدا کړل او په هر اسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا اسمان په ډیوو سره سینګار کړ او هغه مو ښه محفوظ کړ. دا هر څه د یو برلاسي پوه ذات پلان دی. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته ووایه چې زه تاسې له همغسې یو ناڅاپي رالویدونکي عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی. کله چې د خدای استازي هغو ته له وړاندې وروسته هرې خوا نه راغلل او هغوی یې وپوهول چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ. نو هغوی وویل که زموږ پروردګار غوښتلی نو په رښتیا به یې لیږلې وي. له دې امله موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لیږل شوي یاست. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړه. ویې ویل له موږ نه زیات زورور څوک دي؟ هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړي دي هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زموږ له آیاتونو نه انکار کاوه.